السلام علیکم ګرانو لیدونکو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. یو ځل بیا درته یوې نوې ویډیو ته ښه راغلاست وایم. د ښې روغتیا لپاره مو له مالټې او لیمو ګټه واخلئ. مالټې د چاغۍ د مخنیوي لپاره تر ټولو ښه میوه ده. دغه راز مالټې کولی شي د بدن د دفاعي سیستم هم پیاوړی کړي. مالټې د ویټامین سی، بی او آی تر ټولو ښه سرچینه ده. پر ویټامینونو سربیره مالټه ګڼ معدني مواد لکه اوسپنه، فاسفور، کلسیم، مګنیزیم، سودیم، پوتاشیم، مس، کلر، ګوګرد او نور لري. د مالټو جوس د وینې غلظت له منځه وړي، نو ځکه یې د عروقي سیستم ساتونکې میوه هم بلل کیږي. که د مالټې له پوستکي او مغز دواړو څخه جوس جوړ کړی شي، نو ګټه یې 2 برابره کیږي. د مالټې جوس مدریر خاصیت لري او د بدن د دفاعي سیستم پیاوړی کوي. لیمو او مالټه که غواړئ وزن مو کم کړئ، یوه مالټه او 3 دانې لیمو نازک پوست کړئ. د نیم ساعت لپاره یې په اوبو کې واچوئ، یوه کاچوغه شات ور زیات کړئ او د 5 دقیقو لپاره یې جوش ورکړئ. له جوشېدو وروسته یې پرېږدئ څو ښه یخ شي. هره ورځ د یوې وړې کاچوغې په اندازه ترې نوشجان کړئ. په کمه موده کې به حس کړئ چې وزن مو کم شوی دی. که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ او کله مو هم زموږ چینل نوي سبسکرایب کړئ ضرور یې سبسکرایب کړئ. ورسره په څنګ کې د بیل نشان ووهئ ترڅو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو په باره کې تاسو ته معلومات درکړل شي. ستاسو د روغتیا په هیله، د الله په امان.